السلام علیکم ملګرو. نن راغلی مصوابه ته ورور راغلی دی د مسافرۍ نه او مسافري شلیدلی کټ دی ماله شلیدلی کټ کې نه راځي خوبونه. نو دا چې تاسو وینئ که نه دا مسافرۍ ولی بیخي زړه چولی دی دې ته وګوره. او تا هم مسافرۍ اړه چولی که نه ختم دي واورېده. راغلي یو ټول حمید بھائی دی دغه را سره استاد جي دی ټول ملګري یو او محمد بھائی که نه محمد پرون محمد خان هغه را سره دی راغلي یو ټول او دا د سعودي عرب مسافر دی. خو دلته هوټل ته راغلي وو هڼ ورته وایي کوم چې د صوابۍ دغه مین موټروی به تاسو ته راپول به راته ښکاري دغه مین موټروی ده او دلته بیا یو هوټل ته راغلي خو یو نمونه شی پخ کړی دی مړه ورېږه زه یې درته لږ ښیم په دې کې دمپوخ پخ کړی په دې کې دې ته وګوره په دې کې دمپوخ پخ کړی خو د مئی دمپوخ یې پخ کړی او په لم کې پخی په لم کې د مئی دمپوخ. یاره نو د صوابۍ خلکو تاسو ته خصوصي پیغام دی چې تاسو خامخا راشئ ځکه چې زمونږ دومره زړه راچوت کو چې انشاءالله مونږ په دې لار باندې راځو نو لازم به دلته خامخا رور رابطه به کوو ښه او که نه چې مې راباندې بیا خورئ ځکه چې ډېر حد دې پخ کړی و. د دې هوټل دا نوم راته ووایه. د دې نوم ریور برج هوټل دی ریور برج او حامد ډاګی ښه نو دغه د هوټل نوم دی او دا زما یاران دي. زه به پکې یو څو تودې ټپې وکړم ټیک ده که او په ما دې څه وکړل چې لاړې نو او په ځان دې اور کړل د یارانو محفلونه او صورت یاسین ته پسې لاس کما او چا چې پرېښودی یم خیرې ورته کوما او په غم دې زه ګنډلې ګرځما او په خوشبویو د چمګاون مزي کوي ننو او یا زما د ګل په شان جاناننو او یا بغیر لتان ژوند مزه نه راکوي نه او یا په جنازه کې د مور نه وما او یو ورځ په قیامت په ورته ټیټې سترګې آما. ډېره مننه د ټولو ملګرو راغلي یو خو بیا هم درته وایم چې صوابۍ والا چې کوم ملګري ما ګورئ د هر ځي نه نو لازم دلته یو چکر راووښئ او د دې د مۍ نه خوند واخلئ ځکه چې په دغه سیند کې نیسي او هغلته یې پخوي او دلته به یې خورئ. نو ډېره مننه یو جهان مننه. الله مو خوشحاله او آباد لره. د الله په امان.